السلام علیکم جوړ په خیر تاسو ټولو ګران کتونکو ته امید ساتم چې ښه به وئ روغ به وئ او جوړ به وئ څنګه چې تاسو ګورئ بیا هم راغلی ما حیات آباد ته او داسې ښکلی او غټ پارک ته نو ومې غوښتله چې بیا هم پښتانه ورونو سره خبرې وکړم او که کوم خور هم پیدا شي هغوی سره به هم خبرې اترې وکړم نو زه کوشش کوم چې یو ښکلې زبردست برنامه تاسو ته جوړه کړم او تاسو چېرته مه ځئ ما سره پاتې شي او نن کیمرامین ویم که نه کیمرامین صاحبي زما خپل ترور دی هسې پارک ته راغلو نو خاله راله وایي که نه هسې اوس ګار ناستې خو پاسې یو انټرویو جوړه کړه خلکو نه ما وایي چې خو نن خو هسې چکر ته راغلي وایي خیر فرق نه کوي وایي زه به درته کیمره نیسم او ته به ښکلې انټرویو خلکو سره کوې نو دوستانو کله کله تاسو هم کور نه وځئ داسې په چکر راشئ خپل دا ذهن چینج کړئ لږ خپل ځان آرام کړئ نو داسې هم خوند نه کوي چې هره ورځ کار او کور او مزدوري او دا لږ خپل فیملی سره لږ خپل کورنۍ سره راشي په چکر نو هله به بیا ډېر خوند وکړي لکه څنګه چې نن موږ خپل فیملی سره راغلو او زموږ ماشاءالله دومره ساعت تېر شو که نه چې هېڅ حد نشته نو تاسو موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ ښه ګران کتونکو لکه څنګه چې ما یادونه وکړله او دلته زموږ سره یو کس ولاړ دی د ده نوم څه دی او د کوم ځای دی ماته پته نشته السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر شکر دی جی تاسو ښه څنګه خیر دی مهرباني ستاسو نوم زما نوم امجد دی امجد صرف امجد که نه امجد خان امجد خان جی ولې چې د پاکستان خلک اکثر خان ورسره اضافه کوي که نه نه اصل کې موږ د افغانستان یو او پاتې کېږو دلته جی بیا خو زما خپل وطن دا روخت دی د افغانستان د کوم سره تعلق لري تاسو جلال آباد یم جلال آباد او ننګرهار همیشه بهار ننګرهار نه کوم داسې خاطره لري بس داسې خاطرات نه لرو چې مونږ ډېر وخت شو نه یو ورغلي هلته بس ژوند زندګي هم دلته هر څه او هلته داسې رابطه هم نه ساتو نه دومره خاص نو دلته خو پولیس تنګول څه نه کوي چې تاسو لکه د افغانستان یو دلته څه کوئ یا څه نه جی شکر څه داسې مسله نشته فی الحال اوسه پورې مونږ ته ښه دلته څه کاروبار کوئ زه سټوډنټ یم دلته ډېر ښه څه جاب کې او که نه او جاب ورسره کوم څه جاب کې زه ما سره خپل ګاډی دی ګاډی چلوم ګاډی چلوئ ښه نو ښه خبره ده داسې کله شوې ده چې ګاډي کې تاسو کوم څوک چېرته رسولی وي او تاسو وایي چې نه دا پیسې کمې دي ماله ډېر راکوئ او داسې ډېر لانجې کوي خلک لانجې کوئ خلک او که زما په شان د لانجه مارو سره سر شي که نه بیا به یو روپۍ ورته زیاتې نه ورکوئ نه تاسې وړو ښه راشي یو سندره خو راته ووایه ما ته نه کتونکو ته ووایه سندره نه راځي دا خو راته ووایه که نه سپینه سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه نه جي نه راځي نو تاسو هم په جي اورېدلي لکه پاکستان خلک هره خبره کې جي استعمالوي خو دا د افغانۍ ورور دی او دی هم په جي اوښتی دی که نه جي ښه ډېره مننه لکه دا تختې پته نشته ولې کرونا وي څه وي کرونا ورته وي که نه هغه څه و هغه بیماري چې راغلی او کرونا چې لکه فاصلې ډېر خلک نیول کرونا او که کرونا او ما نه نوم هېر شوی دی خیر د پیر ظهیري دا ډېره مننه دلته بل ورور هم شاته ولاړ دی زه هم هغوی سره خبرې کوم راځئ Excuse me, talk English with me. तो इंग्लिश मैं इंग्लिश नहीं आती मैं उर्दू नहीं आती थोड़ा आती Yeah, okay, talk English. I have a big problem of Afghan refugee in here. When Afghan refugee work in German embassy, in Australia embassy, he's live in Pakistan, but I want to go foreign country. What should I do? But big problem for Afghani refugee in here. Maybe Taliban regime come in Afghanistan. That's a big problem. That's a request for all United States and United Kingdoms. When Afghan refugee come in here and he was working in Kabul, in American USA embassy workings in Germany embassy, Australia, everyone's worker in Afghanistan. Okay, مننه ماشاءالله دې ماشین په شان انګلیش خبرې کوي او ماله دومره نه راځي تاسو یې د کوم ځای Yes, I'm from Afghanistan. From province Nangarhar in district Sukhrut. I live in here. I'm Afghani and my wife is also she's Pakistani. I'm also born in Pakistan.
But when the Ashraf Ghani and Karzai regimes Jamhuriyat come in Afghanistan, I work in Afghanistan. That when Taliban are taking Afghanistan, they'll come back. Big problem for me. I want to go foreign country. What should the big problem? Yeah. Like this one. Okay. ها نو کاش دلته یو ترجمان هم بیا به سخت خوند کولو دلته بل ورور هم ولاړ دی او ما ته خاندي راشه مه تخته کنه تختي خیر دی بل سره به خبرې وکړو کمرمین صاحب تاسو لږ مخکې راشئ راشئ ښه تاسو ولې تښتېدئ نه مونږ خو نه تښتېدو مړه مونږ بلد نه یو بس بلد نه کوم ځای نه راغلي ولا مونږ دلته کورونه هم دلته یې او ولې بیا بلد نه وي تاسو وایئ چې بلد نه یم بس ولا مونږ چې په خپل کار کې مصروفه یو ها په خپل کار کې مصروف یو دلته بلد نه دی او دلته تا نن څه کولو ولا بس هسې دلته مې انجوی کوله ها انجوی دې کوله نو پارک سره انجوی کوي ښه ووایه خیر تاسو لاندې مه ځئ زه هسې ګپ لګوم او زه هم انجوی لپاره راغلی او دا اسټاپ شو نو دا راته وایي چې څه کاروبار کې څه کاروبار کې کاروبار هغه کومه سبزي خرڅوي ډېر ښه نو د ورځې څو روپۍ ګټې ورځې 2-3 روپۍ ګټم 2-3 ماشاءالله پیسې خو تا ټولې کړي والله بس او واده مو شوی نه والله واده لپاره پیسې ټولوئ والله واده پر نه ټولو بس کور فیملی ګوره دا د غټ چانس دی ښه که واده ته د زړه کېږي که نه بس دلته ووایه نو ستا پلار به مو ګوري شاید ستا مور به مو ګوري ستا کورنۍ ټوله ګوري او نو په اسانه به تا ته واده وکړي همداسې ده پلار نه د ګیله لري چې ولې واده نه کوې راته نه بس نه لرو مړه ښه ته بیا همداسې مجرد خیرور مې مننه خوشحاله اوسئ مهرباني دا بل لکه د کمرې تر شا ډېر خبرې کولې خو کمرې مخ ته نشي راتلی او خبر نشي کولی پته نشته ولې بس تاسو موږ سره پاتې شو چېرته مه ځئ تاسو ګورئ دا 2 کسان دلته نه پوهېږم چې څه کوي خوسې ورته وایي که نه همداسې ده که نه دا نه ورته څه اخلي په جنګ دي که نه دي لوبې کوي څه کوي پته نشته نو اوس به ورنه پوښتنې کوم چې دوی لوبې کوي که جنګونه کوي یو خو جنګونه په افغانستان او پاکستان کې ماشاءالله سم زیات دي السلام علیکم دی نه وکړه تا نه هم تپوس کوم څنګه سلام جواب خو راکوه وعلیکم سلام څنګه شکر دی الحمدلله نوم دی نبی الله څه دې کوو هسې لوبې کوم لوبې ما وایي چې جنګونه کوئ نه جنګونه نه کوم کله دې جنګ کړی چا سره نه ولې به یې کوم رښتیا نه مې دی بیا خو ماشاءالله ته ډېر لکه داسې نیک انسان وختې او شکر دی نیک یو څه کاروبار کې کپړې کاروبار کې تیارې کپړې دي که نه داسې لکه تن کړي عام سوټونه وي یو سوټ په څو خرڅي هر څه هر یو ریټ والا شته ګران ارزان ګران ډېر خرڅي که ارزان نو زمونږ د سیزي کې دکان دی چلته ګزارې حال ډېر ښه خرڅېږي تاسو دکان کوم ځای کې دی باړه بټتل باړه بډر لږ ادرس راکړئ چې مونږ راشو لږ ارزانې تیوالو همداسې دی او جی لږ تخفیف به راکړې ولې به نه در ښایي د کوم ځای باړې تاسو ښه کله چې کښېنې ځان سره ټپې مپې وایي که نه ټپو کار نه کوم د ټپو کار څوک کوي دا ملګری ښه د ټپو کار هغه ملګری کوي مننه خوشحاله اوسې زه به هغه سره خبرې وکړم چې ټپې ورته یاد دي او که نه څنګه وړکیا نو ته ځان ته وګوره هغه ته وګوره ته چت کې په شان دغه سره یو بل سره په غېږ راغلی کبډي کول همداسې ده نو کاش ما اواز کوله چې کبډي ښه نو ټپې درځي که نه ټپې نه راځي ګوره دروغ به نه وي چې ګیره به دې سپین شي نه راځي زه یو ټپه خو راته ووایه نه راځي ولې او څه کاروبار کې تخته مه راځه دې سیټ ته او څه کاروبار کې سکول وې څوم کلاس کې اوس نه هم بوډه مارک اوس ډېر ښه او سبق وی او که نه تمام ورځ کبډي کې نه سبق یو ډېر ښه نو کار مار خو نه کې که نه ډېره مننه څه پیغام لري پښتنو ته نو زما پښتنو له دا پیغام دی چې کاروبار کوئ ولې دومره خوځېږي راخوځېږي ولې ستړی یم ستړی ځکه ستړی اوبه درته راوړم جوس موس خیر بوتل سموس ښه ډېره مننه پښتنو ته پیغام ووایه پښتنو له دا پیغام دی چې سبق سکول وایي کاروبار کوئ لږ انجویمنټ پکې کوئ او لږ کبډي کبډي هم پکې کوئ ښه کتونکو ما سره پاتې شئ او چېرته مزه غزال نظري چینل سبسکرایب کړئ او خامخا موږ سره پاتې شئ یو خو پاکستان بیا پښتونخوا بیا پېښور حیات آباد ډېره زیاته ګرمي ده نو ما پکې لوپټم ماشاءالله سمه تاوه کړې ده او مرحوم دی خو نو څه وکړو
نو راغلی یم چې بیا هم دغه پښتانه سره خبرې وکړم. نو زه خو دومره ډېره زیاته وګرځېدم او ستړې هم شوم. نو بالاخره یو ورور دلته ناست و چې ما وغوښتله چې ام ستړیا مې ختم شي هم د ورور سره خبرې وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یم، ته څنګه یې؟ شکر دی. زه بیا وایم ښه ښکلې یم. ته څنګه یې؟ زه هم ښکلی یم. دا چا ویل چې ته ښکلې؟ زما ته خپل ځان وایي. خپل ځان درته وایي چې ته ښکلی یې؟ ما ته خو ښکلی نه لګې. بس دا خو ستا خوښه ده، نو ستا ته نه لګم. ښه، نو د بابا انټرویو به تاسو لیدلی چې هغه ماته وایي چې ته څنګه یې؟ زه ورته وایم چې ته څنګه یې؟ هغه ته ویم چې زه نو ښه ښایسته یم، ښه ښکلې یم. هغه خبره دومره ویلی سم زیات. نو ټول ښایسته دي، د انسان اخلاق مهم ده او ظاهري ښایست مهم نه وي. ما د ورور سره ګپ ولګوه. نو څه کاروبار کې؟ زموږ سبزی کاروبار دی. سبزی کاروبار کوئ او لکه زه خو ویم چې سبزي خوري چې ماشاءالله دومره ښایسته یې. ښه، نو دا راته وایي چې سکول وی او که نه؟ نه، بس سکول مې پرېښوست. ولې؟ بس لږ مسلې وې. څه مسلې وې؟ بس دا پرسنل دي. پرسنل دي. ښه، دا راته وایي چې مینه مو کړې؟ مینه، هو. ښه، مینه کې پاس شوې او که فیل شوې؟ فیل. ښه، دا ولې چې مینه کې فیل شوې؟ نو په کار دا و چې تاسو کامیابېدئ او خپل مینې ته رسېدلې وئ، نو ولې؟ بس مړه څه ووایم، لا دې کې څه نشم ویلی. بس جاړې ولې؟ بس ژړا راځي، نو دا ډېر په وچه کې یې پرېښوسته. په وچه کې پرېوځ. دا یعنې ګورې دوستانو، د دې سترګې اوس یم ډنډې شوې که نه، ژړا نه. او خیر دا ژوند دی، مه جاړئ. او هغه څوک و چې تاسو ورسره مینه کوئ؟ نه دا نشم ویلی. دا نشي ویلی. اوس که ستا مینه تا وګوري که نه، ورته څه پیغام لري؟ بس څه وکړه، خیر وکړه. داسې ورته وایم څه دی وکړه، ښه دی وکړه. بس نور به څه ووایم نو. بس دومره؟ بس دومره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ښه ګرانو کتونکو، واقعا چې انسان مینه کې ماته وخوري نو هغه درد هېڅکله هم نه ختمېږي. چې تر څو ژوندی وي د هغه درد په زړه کې وي. د کتونکو دلته بل ورور ولاړ دی. نو دا هلکان ته چې ورور وی که نه، داسې دی لکه د ګولۍ ډس چپېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې وړتیا؟ خیر دی سسټر، ته ښه یې؟ شکر الحمدلله. واو، څه خوند کوي چې دا د یو هلک د خولې نه تا ته خور سسټر ډېر خوند کوي که نه؟ څنګه یې؟ بلکل خیر دی، تاسو ښه یې؟ شکر دی الحمدلله. نو دا ته وایي چې ستا نوم؟ عابد افریدي. عابد افریدي. تاسو د چا ولیدل؟ افریدي داسې ګرانه لهجه نه کوي افریدي؟ نه، بوم افریدي نوم دې نه اورېدلی. ووړکیا، لوړ شه، روشه، داسې وایي. هیلې روشه، څه شی کوې؟ روشه که نه، نو څه شی کوې وړکیا؟ دلته وه لوړ وې. بلکل همداسې ده. نو دا راته وایي چې څه کاروبار کوې او که نه؟ زه خو فلحال څه نه کوم، ما وروران دي بهر ملکونو کې مسافر دي بس، او هغه دي. زه فلحال داسې خاص شی نه کوم بس. او ته پکې باچایي کې ګرځې؟ ما سره خپل موټر دی، بس هغه کې لار بر خپل هغه کوو بس. نو ماشاءالله د ورور قد دومره جګ دی، زه مجبور داسې وکړم. ښه، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نو تاسو په پیل کې ما ته څه ویلي چې ما نه به سختې تپوسونه نه کوي او سختې پوښتنې؟ او شکریه. ولې؟ مړه بس نه شو کولی بیا په زړه کمزور یې؟ نه م شته، مړه زور هم نه شته. زور دې ولې نشته؟ مړه بس لږ ووایه زور دې ولې نشته؟ ښه، لکه مینه مو کړې که څنګه؟ نه مینه زه نه پېژنم. څه پېژنې؟ زه نه پېژنم. نو چې مینه نه وي نو ژوند نه وي که نه؟ مینې نه علاوه ژوند نشته که نه؟ مینه چې کوم ده صرف د مور او پلار ده، او د مور او پلار نه علاوه مینه نن سبا نشته. د مور او پلار مینه ځان ته وي، خو د ملګرتیا مینه ځان ته وي، د یو خور او ورور مینه ځان ته وي. هر مینه جلا خوند کوي. هغه خبره یې صحیح ده، خو نن سبا ټولې مینې چې کوم دي د مطلب او د پیسې مینې، خو واحد یو مینه ده چې د مور او پلار ده. هغه بغیر لالچه او بغیر د پیسو او نور هسې فضول دي، ټیم پاس دی. نو زه ولې بلکل ویم مینه خو ډېرې سپېڅلې وي که نه، چې رښتینې مینه وي. وی بې جانانه بې ارمانه، بې جانانه بې ارمانه، اخ د مینې نه منکر سړی کافر دی. که څنګه؟ دا خبره خو ده، خو ما خو ورته وویل چې بس نن سبا اوس زه هلته ناست وم، تاسو ویل چې راشه انټرویو، زه ځان له خوشحاله وم چې ځان له دا اوس هغه چې کوم ته چې ځان له خوشحاله که نه، په دې مطمئنه اوسئ چې مینه کې دې ماته خوړلې که نه؟
زه خو یې نه پیژنم مینه زه نه پیژنم زه شکر دی چې ته نه پیژنې دا څوک چې نه خوري هغه دوه برخې خوري دا څوک چې مینه نه پیژنم بیا پوه شي چې هغه پوخ پکې عاشق دی او پکې غرق دی مننه خوشحاله اوسئ صحیح شه شکریه قربان مننه ښه ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې ښکلې او په زړه پورې انټرویو چې خلکو نه مې واخیستله غزال او چکر نننی پروګرام دلته ختموم تاسو هم غزال نظري چینل سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ تاسو نه ډېر ډېر مننه او ډېر شکریه الله حافظ بای بای او خپل خالجان نه هم مننه کوم